ته مه کوه پرېږده خواشه مړې ستا نه تنګ شو خدای خو دې واخله نو هغه نورو څلور وانه خو خلاص شو ته پرېږده دا سپېره خوله دې روکشه دا سپېره خوله واده کړه هغه پنځه خو مې واده کړي خو چې تا به لا څوک کوي لیوانې خدای دې له خو چې ته یو لیوانې پیدا کړي چې خلاص شو تي دا به تر قیامته پورې زما د غاړې امیلي دا سپېره خوله دې ته شرور راغی ولې سړیه خفې ویم خفه به نه یم ویم پلار مې د جرمني نه را روان دی ولې او ښه ورته پته لګي بچه رسټ پټې اوړېدلي دي ودرېدو چې پیسې ورسره ختمې شوې نو اوس خدمتونه راوړئ زه خدمتونه نشم کولی خدمتونه پرېږده دې به را روان دي چې دلته کې به زما پیسې پرتې وي او پنځه لوریان یې راوړې وي دا څلور مې ولې واده نه کړې دا یو للې پکې لا پاتې چې دا به لا څوک کوي مه واده وه خدای دې ستان بې خو بازي تا هم لاله مرض که پاک پروردګار خو ته دې نه خدای خلاص کړي چې مړه شي نو مړه به او دا لاسې کې ویم اوس په دلته راشو مونږ ته به پروت وي په کور کې زه به پې شرمېږم مې زه خدمتونه نشم کولی چې ته وایې نوکر وګوره ګنې کو خدمتونه وې که نه زه به پلار کړی ویم چېرته مه ځه لوغړېږي د دې کورونو کې لوبې پرې راپاسه کوه چې څه کوي به زه خدمتونه نشم کولی ویښتې وځي دا لیدې هم لا راته پرېښې دي دې له خو چې ته یو لیواني وګوره چې به ځي خدای دې امتې خلاص کړي زه به ونه څوک وګورم زما خو دوی زندګي تباه کړه دا به اوس لا څوک کوي نو مې سړی دا پلار چې روان ده سره به ته څه کوې خدای مې دې خلاص کړي زه به ورسره څه کوم هلته به ځان له علاج کړو دی پاکستان ته دی سره دلته د هغه دی څه نو دا خو زه هم وایم که نه چې هلکه سټ دې مات شو نو خدای دې سټ نور هم مات کړه وکړه هلته ځان له علاج کړه هلته خو هر څه پرېږدي پلار دې راغی او مې لیده نو څوک پوهېږې کړم څنګه دې داجي ښې په خیر جوړې یې خیس کر بابا او بچی Drama aja. Pergi nawa. Aku tak boleh tahu apa. Lu story macam ni. Kenapa sih? Aslan apa sih? مور دې څه شوه مور مې خور کره تللې ده
نو تا ورته زما د راتلو نو ویلې چې پلار دې را روان دی او اسلمه دا ولې دا کور خو داسې روان ویجاړ دی ما خو 10 کاله مزدوري ستاسو دپاره وکړه او یو کور دې پکې جوړ نه کړ ولې 10 کاله مزدوري خو دې وکړه ما ته هم پته لګي زه څه ماشوم نه یم لوی سړی یم خو 5 لوریانې دې راوړي دي امې دله واده کړې یو دا ګونګې ناسته را خیر ته دې کښېنولم پلاره کور ته مه ګوره څه د دې په علاجونو هم لګي که نه بشري زه خو پاکستان ته پوخ رالم ځکه چې ما زه به د دې خپل سټ علاج په پاکستان کې کوم جرمني کې خو مفت کېده خو ما چې دا باقي پاتې جمله زه تاسو سره خپل وسي سره په دې خپل پاکستان کې تیر کړم پرېږده پلاره دې خړو خورو کې څه دي په پاکستان کې څه دي چې ته پاکستان ته راتلې په جرمني کې علاجونه کړو جرمني کې به ځان له علاج کړی موږ سره د روپۍ د رقم نه لګي ځان دې پنالت کړی اول ته به یې سم علاج کړو دلته خو پیسوک نه پیږي بچې تاسو ټیک وایئ زه د خپل قصاره ته پرېوتم اوس به تاسو په ما تنګېږئ زه ځم چې مور له دې په خپله ورشم او ځان سره یې راولم دلته موږ پسې مه راوله ته هم لاړ هلته کې اوسېږه نو دلته څه کوې دلته څه دي اسلمه مه کوه داسې خبرې زما ښځه ده ستاسو د 5 بچو مور ده زه به خپله ښځه دلته راولم دا برم بوتلې وه که نه په دې دې څه کول دی دلته مونږ ته پرېښوده که نه موږ خپل بچي نشو ساتلی دی راپسې لا تېرې راغی ځه 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 دنده ځه دنده څه پکې ګورئ دې کې خو پیسې نشته بیا ما غب مونږ پسې نیستي راوړه څښا د کار جامې یې وې پکې ویې غورځوه تنور پې تود کړه روټۍ پې پخې کړه بیخته دوزي نو چې تش شو ځان یې خوار کړو موږ له هغې چې پیسې ورسره وې نه راتلو ستا خواله روټۍ که بیختې وځي هم د اسلام خان پلاره ډېرې سختې راباندې تېرې شوې په دې 10 کاله کې ته ګوره ورته چې د دین ګور په شرارت او په لمسونه باندې په شیطانه باندې زه د خپل زوی د کور نه ایستې یم د 10 کاله کې څونه روژې تېرې شوې څونه اخترې تېرې شولې خو د دوی نه ما تپوس نه دی کړی ته خو به لا بیا هم دومره خط کتاب بد بد رالېږو خو زما دا زوی دی دا د دغه ښځې دی او دغه ښځې په موټي کې اخیستی ټول کور مې تړې وړی شمیمه الله به خیر کړي زه رالم شکر وباسه چې د لوڼو کورونه دې شته چې لوڼو د خدمت وکړو نوڼه خو ستا نوڼه دي تا ته په خوی کې تللي دي پوښتنې درنې نوڼه خو نه درکړي په خپل کور کې زما دومره خدمت کړی دومره پالنې زما وکړه
چې هر مور لري خدای پاک دغه لوڼه ورکړي لکه اسلم خان پلاره تاله چې خدای درکړي. راځه ښځې، ما ته پته ولګېده چې تا سره د خپل جو څومره بد کړي دي. زوی راسه نه دي کړي د اسلم خان پلاره، ټول بد دي چې نه یې کړي چې کور ته راواده شوې ده، په خولې کې سپی تړلی، ټول ګاونډي راباندې هره ورځ ودرولی. شمیم، الله به خیر کړي، مه ژاړه. زه نه ژاړم، د اسلم خان پلاره زما نه ژاړي. مه ژاړه، الله به خیر کړي، الله به خیر کړي. بچي خو خلک د دې روز دپاره نه غواړي چې مور او پلار بوډاګان شي، نو هغوی دې په ډیرانو غورځوي. دا زما کور دی، زه رالم، کم عقل دی، پوی به کم زه چې ځو. زه د اسلم خان پلاره په داسې وخت کې راغلی چې ټول عمر دې مسافرۍ کېړه خوړلې کور پسې او په دې بنیادمانو پسې، خو تا ته دا پته نشته چې د وخت هغه زولنۍ زموږ په پښو کې زنځیرونه غورځولي چې زما هغه یو زوی څونه په ماغول کې ماله لوی کړی و، هغه نن زما مرګ ته تیار دی. راځه راځه، الله په خیر کړي، راځه. امی مالو بولا هغه سپیره بیا راغی. دا والا جی اوبو زما نسې دی، نسې لورې مه ژاړه، لورې مه ژاړه. دا ستا پلار دی لورې، خو ډېر ګډوډ ماحول ته رالم. خوږې خبرې ورسه کوه. دا څنګه زوی دی، دا څنګه انګور ده چې د بوډا زغر او خواښې د سلام نصیب هم ترې نشته. سړیه کور په ځوان ښایسته ښکاري، خو بعضې ځوان کامیابۍ طرف ته لاړ شي، بعضې ځوان ناکامۍ طرف ته. ته زما خاوند دی، ته زما د سر سوری. دا کور چې څنګه مخکې آباد و دغه رنګ به اوس هم آبادي انشاءالله. او زما دا لور ده، د دې خزمانه به هم تکې او د دې کور خزمانه به هم تکې. الله به خیر کړي، الله به خیر کړي. علیکم اسلام څنګه دی؟ وعلیکم سلام. څنګه چانسی خي؟ څنګه یاره د سوزان لنا څه خیر خو دی؟ بس مړه ستړي زندگی ده. ما وی راشه لرې لاړ شو چړته کېنه یار. نه ما ته غوږ کېده وه، وایه دا خو ما ته هم پته چې د ستړي زندګي ده که نه، خو ته خو خوشحاله شه. پسو هله 10 کاله پس چې پلار راغلی او په هغې کې هم ته خفې. روکه داسې پلاران لرانه خپې پې مونږ له هغه څه کړي دي. خلک دغه چانه خوشحاله شي چې چا یې څه کړي. داسې پلاران خو بل د خټې نه جوړ کړم. اسلمیه بانې مه کوه، زه یې درنه څه غواړم نه. څه ته دا مطلب چې دی ما نه څه وغواړي؟ خټکې منګولې به راغلی لرې شه. یاروره خفه کېږه مه. ډکې منګولې ما پسې نه ده راغلي چې د مرض جاله تې جوړه شوه نو ما پسې راغې. هغه چې څه رالیږلي دي 5-6 لوریانې یې راوړې وي او ما په هغوی لګولې. نور څه دي ما سره؟ یاره مړه پوه شې ستا سره په نه شو خوړلی،
همدقه وی چې نشته اوس یې راوړي هر څه به دې راوړي خو صرف موږ ته وي مړه چانسي د خدای خاطر وکړه ما په هم که یار هسې ملک جو زما له سره وړي دي مړه والله اسلامي ته خو ته به ورته وې ما ته غوږ کېږده زه ته یو خبره وکړم یا یې څه راوړي او یا نه یې راوړي خو د مور او پلار خلک ډېر عزت کوي وړوکی راجوي شوی واده ورېده او د واتې واله یا څه راوړي یا نه دې راوړي موږ ته خو دې وویله مړه په داسې مور پلار د تنور تود شي په داسې مور پلار به څوک چې د بچي مستقبل خاورې وریږي ته ما ته هغوی نصیحتونه کوې والله تا ته خو ښه خبره هم په تا باندې بدلېږي بس تم دقلته کښېنه او زه دنه لاړم ښه پوه شوې او خدای دې نور هم کامیاب کړه خو د پلار نه دواله ټیک شو لس کاله پس راځي زما دا خبره یاد ساته کامیاب دی وروره زه نه لاړم خفه نه شي ځان ته زما پلار د وکړي چې روزه یې ښه شي ا د مرض جاله شو نو ما پس راغی روکې که زه لاړم دنه سم د مرچو په سټه ناسب دا مړه مور پلار نه څه غواړي خوش بیا مو ورکوه روټۍ تا ته ما څو پېرې رسېدلی روټۍ مو ورکوه مرضیانو چپ کښېنه راپاسه صبر وکړه لورې پرېږده صبر وکړه پرېږده خو مرضیان راټول شوی څو پېرې مې تا ورته ویلي چې دا هلک دا سره مه کښېنئ دلته هم مرض ولګي پرېږده ګونګې راځه زویه ولې دې ستړیا ما خو خپله ځواني خاورې رې کړله او دې بچو ته مې لوګی کړله دا اوسني بچي دي دا د مور پلار په خوب وته اډولې څه ترس نه کوي مه خفه کېږه سړیه روټۍ خوره لورې شابه لورې بچی چې د خیره لوی شي نو د مور پلار په خدمت کې سکول ته به ځې ښه الله شکر دې خدایا چې ماله دې داسې د لوبو ګوډاګین وسې راکړې دي زما بچی دی زما د زړه سر دی پاسه څو پېرې ما تا ته ووې چې ته مونږ ته د وړوکي زوی نه خلاصې دا یو زوی هم دی ټوخه دې راغېښتي دي ګورې دا خو زما د زړه دمه ده ما ته یې پرېږده چې ما سره پروت دي یسخر بابا مونږ په خپل ژوند ولې تنګ دی او هلک له په خولو کې ټوکي ورکړه ته خو مرض درته لګېدې خو ده ته مرض ولګېد بیا به څه کوو ګوره بچی دا ظلم مه کوه زه خو د دونه لرې له دې خپل بچي له راغلی یم دې ما ته پرېږده چې زما زړه پې ټکور شي چې زما زړه پې ټکور شي بچی هم جرمني کې به پروت وي ته دلته څه له راتلې د دې زوی نه خلاصې او په جرمني کې پروت دلته ته څه له راتلې خو دې ناجوړه شو بیا به مونږ څه کوو بچی ما ته یې پرېږده که نه پرېږده ما خدای دې بي خو باسه د زوی نه خلاصې ټوخه دی د مخلوق یې خو دې سبا ناجوړه شو بیا به علاجونه څوک کوي ته به یې کوې
بیختی ده ته بچاو مړېږي نه ته هغه د مولا خدای چې هغه پلار به دې شي چې هغه پلار خو دې هم راغلی دی هلکه لږه چسکي چې هلک دی هغه یې تش کړو ته ورته تا دې کیسه پرېښودله هغه پلار به دې سسکي دا بیا څه شوي دي هغه چاوې په هکړه او دا لسمه پیالې چې سکي هغه پلار به سسکي خدای دې تباه و برباده کړه هغه مور او پلار خو دې هم دلته دي که نه مونږ به واباد کړي ته په قهر د مولا خته شه هغه مور به دې مسرا شي خدای څه به وشغي نو خو دا غول چانک پلار دې و برابر د معلومات کوم دې نه خلاص کړي خیر دی لورې دې مور لا دې چا پخوه که نه نو خو به له پخومه او ستا د قصد به له پخوم د چایو راکوایې ځه زما سړیا وزیري لورې دا بیا څه چل دی په تور سبام څه غوبل جوړ کړی دی بیا ولې دا مې دویمه پیره چې دا چانک پخوم سکي بس د خدای خاطر وکړې ما په هم کې یار ګور اصله میا زما دلته میاشت شوه زه د اسپتال قدرې لبو نه تلم چې زما د سټ علاج وکړي ما خو ټول عمر تاسو له ګټلې ده تاسو له مې ګټلې ده چې زه بوډا شوم زما ښځه بوډۍ شوه زما لور ګونګۍ ده تاسو یو پیالې چای نشئ ورکولی زخر دې وڅکي ته یې وڅکه او په دې یې وڅکه دونه ګټي چې یا به ستاسو په علاجونو لګي او یا به دلته تاسو سټې کینا امتحان د مرض جارې ما نه راغلی ما نه دې ستړی کړه زیبت باقي خپل کار کوې او هغه ماشوم به رانیسي ځان سره به یې سم نو دغه ټوخه ورته راشي خو هغه بیمار شي بیا به یې ته علاج له بوځي داسې ټوخې دې تم په دې اوږو مې ګرځولې په دې اوږو دې راته غل متیازې کړي دي دا مور دې د جیمې شپې تا ته روڼې کړي دي جامې دې ور بېل مازه کړي دي من خو تا ته داسې خیرې او وینا نه ده کړې چې ستا نه پیدا شو نو زموږ نه دې هغه خپله مینه راښکله تپوس په درنه کېږي او چې څه کوي هغه به ریبي زویه دغه ماشوم چې به تا ته دغه رنګ یو ورځ بدغرضه کېږي پرېږدې په قرار شي دې راته خو دا دې کور وکړې ته چپ شه بوډۍ بس سړی تنګ شي نو په جنګ شي که نه زه یې وزېره دې کوره بار شې پاسه دم پاسه ورکې که زه یې دې کوره ځه د شیدو ښه دې کمرې ته پرېږدې ځه الله ته ډېر لوی بادشاه یې ښځې کوم الله چې زما دی هغه ستاسو دواړه دی ستاسو دواړه دی ستاسو څه کوئ سړیه داسې نه بخار پلاره د خدای صاحب په کوم امتحان کې راچولي خیر دی لورې موږ به په دې حالت کې د الله خوښ یي راځه چې تا کوټې ته بوځو الله نور د خپل بېعزتي نشم برداشت کولی الله ما له مرګ راولې ما له مرګ راولې زه خو پاکستان ته د خپلو بچو خوشحالۍ ته راغلی وم
خپل وسیله راغلی وم ما خو یې زه به دا باقي پاتې ژوند په جومات کې او خپلو بچو سره په خوشحالۍ تېر کړم خو نو هم خبر چې اوسني بچي ډېر ظالمان دي د ښځې مني چې مور او پلار زاړه شي نو هغوی لکه د زړې چیړې ورغاړي او ډېر هلته ګزار کي هغه کفرستان کې چې د غیر مذهبه ملک دی په هغې کې خو د خلکو علاجونه مفت کېږي مینه محبت پکې ډېري چې بوډا شي نو د هغې خدمت هغه خلک کوي زه خپل بچي نه ډېر خفه یم خدایه ماله مرګ راولې ماله مرګ راولې زه نوره بېعزتي نشم برداشت کولی ماله مرګ راولې ماله مرګ راولې